السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم او دا مصري بانډه کې بره غرونو ته د بیرو جاړو بوټو ته راغلي یو. بیرې به کوو، کوشش به کوو ویډیو تاسو سره هم شریکه کړو. نو چېرته ځئ مه، مونږ سره اوسئ. او دا اسماعیل شاه دی راسره، نور دوی واړه دي. نو ویډیو مخکې ګورئ. دا ګورئ مینهوالو، بیرې ډېرو ځایونو کې شنې دي، لا څه ځای کې پخې دي، څه ځای کې سرې دي، څه ځای کې زیړې دي. اسماعیل شاه هم لګیا دی او نور هم ډېر واړه راغلي دي ځای په ځای بیرو پسې. نو تاسو کتی شئ. وریاسی ګوري ګوري کېږي جوړ باران راځي. پاتې نشي نن مې جانان راځي. هرې خبرې ته دې خویم د ناکامه که څه ویمه بیا په تا باندې پیریان راځي. نو هسې انتظار دی تسکینه کور ته ځه. د ماښام تیارې خورېږي پلو جالو نه مرغان راځي. دا بازې وینو د وخانو په شان سپو خوړله. اوسنو ښکلو تیمالونه په دوکو خوړل. اوسنو ښکلو تیمالونه په دوکو خوړل. اوسنو ښکلو تیمالونه په دوکو خوړل. دا بازې وینو د وخانو په شان سپو خوړل. اوسنو ښکلو تیمالونه په دوکو خوړل.
ملګرو دغه رباب منګي پروګرام هم په دې علاقه کې ډیره مزه وکړه او امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.